چې تاسو میکونه یا هندفري استعمالوي کوم ته چې ایربډ ویل شي نو دا تاسو د غوږو چې کوم اوریدو صلاحیت دی دا د ځان سره ختمول شي او داسې ختمول شي چې زموږ غوږونه کم دي دا د درو حصو نه جوړ شوي دي چې په بهرني حصه کې زموږ پرده لګېدلې ده او په منځني حصه کې نري نري اډوکي دي او درېیمه چې کومه دننه حصه ده په هغې کې کوکلیا ده او په هغې کې دننه د اوبو مقدار او د ویښتو په شان ورکوټي نري نري سیلونه دي نو کله چې انسان د بهر نه आवाज اوري نو دا आवाज زموږ پردې ته راشي او زموږ پرده چې کومه ده هغه وایبریشن کول شروع کړي او کله چې دا وایبریشن کول شروع کړي نو دا وایبریشن د دې نري اډوکو په ذریعه باندې زموږ کم کوکلیا ده کم کې چې اوبه دي او نري نري د ویښتو په شان سیلونه دي هغې ته لاړ شي دا نري نري سیلونه په حرکت باندې شي او هغه اواز چې کوم موږ اورېدل وي دا الکتریک امپلس ته کنورټ کړي او کله چې الکتریک امپلس ته کنورټ کړي نو بیا موږ आवाज اورو خو کله چې انسان ډیر زیات आवाज اوري او بار هغه میکونه یا هندفري یا ایربډ استعمالوي نو د دې سره زموږ په غوږ کې دننه چې کومه کوکلیا ده په کم کې چې دا نري نري د ویښتو په شان سیلونه لګېدلې دي نو دا ډیر زیات په تیز حرکت سره حرکت کوي او کله چې دا ډیر زیات په تیز حرکت سره حرکت کوي نو دا سیلونه مړ شي او خراب شي او کله چې دا سیلونه مړ شي او خراب شي نو بیا چې کله انسان आवाज اوري نو دا आवाज الکتریک امپلس ته نه کنورټ کیږي او کله چې دا आवाज الکتریک امپلس ته نه کنورټ کیږي نو بیا انسان आवाज نه اوري نو کله هم چې تاسو میکونه استعمالوي نو د 60% نه زیات په تاسو میکونه زیات आवाज سره نه استعمالوي او کچې تاسو بار هندفري یا ایربډ استعمالوي نو دا غي صفائی د ټولو نه اول ضروری ده ځکه چې په هغه باندې بکټریا او فنګل پاتې کیږي کله چې هغه پاتې شي هغه تاسو غوږونو ته دننه کې نو دا غي په ذریعہ باندې تاسو په غوږونو کې دننه خرابي راتلی شي نو دا شانس تاسو د صحت په اړه باندې میډیکل معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ او کچې دا ویډیو انفارمیټیو د خپل فرند سره شیر کړئ شکریہ